سوات چې د مختلفو تهذیبونو کور او د امن مسکن پاتې شوی دی او داسې به څوک نه وي چې دغه سیمه یې لیدلې وي او بیا یې د ښایست سندرې نه وي ویلي. خو بیا یو وخت داسې هم راغی چې په دغه خاوره د ترهګرۍ اور بل شو چې له وجې د سوات رنګونه ښایستونه د تشدد او یرې په نامه بدل شو. د دې هر څه وجوهات څه او داسې څه اسباب وو چې په دغه سیمه کې د زغم کموالی و او ولس جنګ ته مایل شو. په دې موضوع مو د غږ نیوز لپاره د پوهان او ستر ادیب ډاکټر بدرالحکیم اکینزي صاحب سره خبرې کړې دي چا چې په نږدې ورځو کې هم په دې موضوع سوات میں انتها پسندی کی چند محرکات کتاب هم لیکلی دی. اکینزي صاحب وایي د سوات د خرابو حالاتو که یو وجه حکومتي بندیتي وه خو د دې سره سره د عام ولس د یو بل سره بد سلوک او ظلمونو هم دغه حالاتو له لاره جوړه کړه. په سوات کې چې کومه اله ګوله تېره شوې ده په تېرو کلونو کې د دې شاته هغه کم وجوهات او هغه کم محرکات و دا میدان چا جوړ کو څنګه یې جوړ کو د څه دپاره یې جوړ کو او نو داسې ده مراد خان چې زمونږ په دې خاوره چې کوم معلوم تاریخ دی نو ګنداره سیویلایزیشن دلته ډېر زیات دغه تهذیب چې دی هغه وده کړې ده د دغې تهذیب د جوړولو کې هندو مذهب او بود مذهب دواړو ډېر زبردست کردار لوبولی دی. دلته چې کوم بېلابېل قومونه وخت په وخت باندې راغلي دي که هغه کوشانیان دي که سپین هون دي هفتالیان دي د یونان نه خلک راغلی دی دلته مغولو وار په وار باندې دلته وخت تېر کړی دی حکمراني کړې ده او بیا دغه ټول قومونه چې راغلي دي نو په دې خاوره باندې یرغلې کړی دی چپاوې کړی دی قبضې کړي دي کوم چې ناست او مشته خلک وو فاتحین راغلي دي هغه یې وهلي ټکولي دي خو په دې ټولو شرونو کې د خیر یوه لار هم راوتې ده او د خیر لار دا وه چې هر قام خپله قامي ارتقا چې هغې کېږي تمدني چې کوم سفر دی هغه کېږي نو د بلا تجربو سره مخامخ کېږي د ژوند بلا تودې سړې چې هغه په یو قام باندې راځي او د هغې نه د هغې تجربې سوا کېږي د هغې علم لمن پراخه کېږي دغسې چې کله دوه قومونه یو ځای کېږي هغه د جنګ په شکل کېږي هغه د امن په شکل کې او په هر شکل کې چې د دوه قومونو تر منځ ګډون کېږي نو تهذیب پکې نور مخې ته ځي او وده کوي. زما مراد د دې خبرې نه دا دی چې دا څومره قومونه ما یاد کړ چې په دې خاوره راغلي دي هر یو خپله تهذیبي اساسه لرله او هغه تهذیبي اساسه د دې خلکو سره ویشلې ده په دې خاوره باندې. د دې خاطره موږ وایو چې ګنداره سیویلایزیشن یا دغه تهذیب ډېر زیات شتمن و دا چې ډېر زیات شتمن و د دې شاته د یو قام نه ده بلکې د قامونو هغه کنټریبیوشن یا د هغې هغه شراکت په وجه باندې دا ډېر زیات شتمن و او دغه تهذیبي رنګونه نن هم موږ ته راپاتې دي هغه د اثار قدیمه په شکل کې هغه زموږ د دود دستور په شکل کې هغه زموږ د مزاج په شکل کې هغه زموږ بیا زموږ چې کوم ثقافت دی هغې کې مختلف رنګونه ښکاره کېږي نو په دې حواله باندې دغه چې کوم بیا یرغلونه شوي دي نو موږ ته خیر هم رارسولی دی. مثلا د دې ټکي نه چې کوم موږ معلوم تاریخ چې موږ د یو زرمې عیسوي نه یادو یعنې 1000 هجرۍ نه په دې دوره کې محمود غزنوي راغلی دی. محمود غزنوي سره چې کوم لښکر راغلی دی نو هغه لښکر و هغه پوځ و هغه د یوې قبیلې نه د هرې قبیلې خلک او د هرې طبقې خلک پکې وو. د دې وجې نه دغه خلکو چې په سوات باندې قبضه وکړه نو دلته چې کوم میش خلک پراته وو یا ناګزیر پراته وو توروالي او ګوري پراته وو هغه یې بېدخله کړه هغه یې د ځمکو نه محرومه کړه په دغه خاورو باندې هغې قبضه وکړه په خپلو کې وویشلې او دلته کې یعنې د غیر مسلمو په ځای د مسلمان یو دوره شروع شوه. اوس راځي کې چې ځینې کسان دغه دې کار ته په ښه سترګه نه ګوري چې محمود غزنوي به دلته اسلام راوستی و نو دا ځمکه خو نه کافره ده د مسلمانه ده ځمکه یې ته ولې اخېسته دا خبره یقینا چې
ښه کار نه دی شوی. خو د دې شاته به موږ د هغه زمانې په چشمو کې هم ګورو، یعنې یو اړخیزه فیصله به نه کوو. موږ دلته ګورو که د هغې نه وروستو یو سبزی راغلی دی نو هم دا ځمکه یې د بل نه نیولې ده. د دې نه وړاندې چې دا یو سبزي دلته راشي، دوی خو په کابل کې خپل جایدادونه ځمکې لرلې، هغه ته نورو نیولي دي. دغسې زما مراد د دې نه دی چې په دغه وخت کې یا د دې نه وړاندې همیشه داسې شوې ده چې یو قام بل قام وهلی دی، نو د هغې په ځمکو باندې هم قبضې کړي دي. تاسو وګورئ که هغه احمدشاه ابدالي دی، که شیرشاه سوري دی، که شهابالدین غوري دی، دوی چې کله هندوستان ته تللي دي او هندوستان یې نیولی دی، نو په نتیجه کې دغه د هندوستان ځمکې خپل خاصو کسانو له جاګیر کې ورکړي دي. دا د پلانکې علاقې جاګیر شو، دا د پلانکې سړي جاګیر شو، دا د پلانکې نواب جاګیر شو. دا جاګیرونه خو پردۍ ځمکې وې. زما مراد دا دی چې د وخت دستور دا و چې کوم خلک به مفتوحه کړه، کم به ونیول، نو د هغې ځمکه، د هغې جایداد، د هغې عزت، د هغې د سر واک او اختیار دا ټول به د حاکم په لاس کې. نو که محمود غزنوي دغه کار کړی دی، نو په یوه حواله دغه زمانې د دستور سره سم سړی داسې ګڼلی شي دغه دستور یې پاللی دی، دغه دستور یې پاللی دی. او که د بلې خوا نه د ننني انساني حقوقو په چشمو کې ورته ګورو، نو بیا په دې پوهېږو چې کار سم نه دی کړی. او بیا دغه چې راغلي دي نو حاکم او محکوم په طبقه په وجود کې راغلی دی. او زمونږ مراد هم د دغې رویې سره دی چې کله په یو خاوره باندې دوه طبقې منځته راځي چې یو بالادست یو زیردست، یوه حاکمه بله محکومه، یوه ماموره بله د هر څه نه محرومه، خامخا د مفاداتو تضاد راغی. چې د مفاداتو تضاد راغی نو په نتیجه کې څه شی وشو؟ تربګني راله، خفګان راله، بې اتفاقي راله. کوم چې لاس لاندې دی هغه ماښام دوا کوي چې دا لاس باندې دی خدای تباه او برباد کړي، او که زما په لاس بر شو نو خامخا به مارې غوڅوم. او دغه لاس باندې چې کوم یو هغه هر ورځ دا نوې نوې منصوبه بندي کړې ده چې دا لاس لاندې به لاس لاندې څنګه ساتم، ځکه چې د هغه واک، د هغه اختیار، د هغه طاقت، د هغه وقار، د هغه عزت په دې کې و چې د هغه سره محکومه خلک وو او یا د هغې جایدادونه یې په لاس کې وو. دا تضاداتو 500 کاله دوام وکړو. یعنې دا چې کوم زیردست خلک راغلی وو، ګوجر یادوم، د هغې په رګونو کې دا خبره ورپرېوته چې دغه بالادست طبقه زموږ دشمنه ده او کله به ترې ځان خلاصو، څنګه به خلاصو. په داسې حالاتو کې چې دې واک او اختیار نه لره، خاموشي غوره ګڼلې ده. په دې منځ کې به یوسفزی راغی. یوسفزي ما وویل چې خپل جایدادونه ترې نورو ته پاتې شو او دوی راغله دلته. خو دلته خوش قسمتي دا وه چې حکمرانان چې د دې وو د یوسفزو، یا د دې چې کوم ملکان او سرداران، هغه د اعلی درجې قیادت. دویم هغه د قیادت تر څنګه بهترین منصوبه بندي او حکمت عملي والا کسان. دریم په هغې کې د خپل قام سره انتهایي خواخوږي او د اخلاص جذبه موجوده وه. د دې نه علاوه هغه د دې خاورې ځان سردار نه ګاڼه، بلکې د ولس سره ځان یو شان ګاڼه. چې کله چې د بالادست او د کمتر مسله راشي نو بیا چېرته نه جرګه یوه کېږي، نه اتفاق یو کېږي، نه غوره نتیجې راوړي. دغه خلکو څه وکړو؟ په دغه خپله درپدرۍ کې، په دغه بې څوکۍ کې، په دغه شړونتیا کې هغې د خپل قام دپاره غوره دا وګڼله چې په دې ځای په زرخیزو ځمکو باندې قبضې وکړي. وجه هر څه چې وه، زنانه پکې مړه وه، که بل څه چل شی و، خو غرض هم دغه چې خپل قام ته ښېګړه ولټوي، خپل قام ځوان برابر کړي. په نتیجه کې هغه زور سواتی چې ورته موږ وایو، کوم چې د محمود غزنوي نه راپاتې و، دلته ګڼ شوی و چې دلته ګڼ شوی و، هغې نه قام جوړ شوی و. اوس رالو دې ټکي نه چې هغه خلک دې وویل او هغه کار یې ورسره وکړو کوم چې زړو سواتیانو د ګوجرو سره کړی. یعنې دا ټوله ځمکه د هغې نه وتروړله، قبضه یې کړه تې، هغه خلک یې وزغلول، د دې ځای نه مانسهره یې بټاباد او شاوخوا یې آباد کړو. په دې ځمکو باندې چې دې کېناسته نو اوس یوه بله طبقه منځته راغله، اوس بل بالادست شو، اوس بل حاکم شو، هغه حاکم یوسفزی شو. محکوم یې دوه قسمه خلک راغله، یو هغه ګوجر چې محکوم را روان، دویم هغه زور سواتی چې د ده سره محکوم راغی. نو درې قسمه طبقې منځته راغلې. په دې دریو کې بیا هم دا خیال ساتلی کېده چې ګوجر بیخي یعنې د غلامۍ په درجه کې ګڼله کېده. دغه زور سواتی کسبګر شو
هغه لږ درجه پورته وساتلی شوه او یوسفزی بالادست د جیداد مالک د واک مالک د سیاست او د اختیار مالک درې طبقې په وجود کې راغلي نو که یوسفزي ته دا پاتې دوه طبقې چې وې زور سواتي ګجر د خپل ځان نه لږ کم ښکارېده نو زور سواتي ته چې د کسبګر په شکل کې اقتصاد یې لږ برابر و هغه د ګجر د ځان نه لاندې ښکارېده او دغه ګجر دواړه خپل دشمنان ګڼل دواړه د خپل عزت د خپل جیداد د خپل اختیار دشمنان ګڼل نو دغسې درې متحارب یا درې متضاد طبقې په وجود کې راغلې بیا دغه یوسفزی چې کله دلته کې راغی دې ته د انتروپولوژي د علم لاندې زمونږ د پښتونخوا خاوره په دوو طبقو یا په دوو برخو کې ویشلی کېږي چې یوې ته مونږ د ننګ علاقه وایو یوې ته د قلنګ علاقه وایو د ننګ علاقه هغه ده چې هغې ځمکې زیاتې پیداواري نه دي په باراني ځمکې دي دغه خلکو په تجارت باندې یا په نورو کارونو باندې هغه خپل روزګار تېروي د دې خاطره چې دغه ځمکې بې حاصله دي نو یو پکې د بل نه ځمکې نه دي نیولي ځکه چې بې حاصله دي نو په هغې کې جاګیردار نشته په هغې کې طبقې نه دي تقسیم بلکې کومه قبیله چې په کوم ځای کې پرته ده هغه قبیله ده هم په هغې کې د برابرۍ په بنیاد باندې ځمکې او جایدادونه ویشلی شوي د دې خاطره د هغې مفادات شریک دي د هغې جرګې کېږي په هغې کې مثال زموږ خیبر ایجنسي ده زمونږ باجوړ دی مومند ده دا څومره قبایلي سیمې چې دي یا زمونږ کرک دی بل د ډیه خان دا سیمې چې کوم ځای کې ځمکې سرسبز نه دي کوم ځای کې چې پیداوار کم دی نو هلته ننګ زیات دی ځکه چې د طبقاتو ترمنځ تضاد نشته زمونږ یوه علاقه د پښتونخوا چې ده هغه د قلنګ علاقه ده چې په هغې کې سوات دی هغې کې مثال بونیر دی هغې کې مردان دی صوابۍ ده نوخار دی پېښور او چارسده دا هغه ځمکې دي چې په د دې ځمکې پیداواري دي چې کله ځمکې پیداواري دي او ځمکې ډېرې هم دي ځکه دا میدان کې ځمکه زیاته ده او ځمکه پیداواري هم ده او مالکان د شمار دي د سوات په مثال ګره شو په سوات کې یوازې یوسفزی د ځمکې مالک و یوسفزی په سوات کې زه دا په کلک باور سره وایم چې دا د 150% نه زیات نه دي دا نور پکې د نورو طبقو خلک دی زور سواتی دی ګوجر دی یا نور قومونه پراته دي اوس د سوات دغه زرخیزه ځمکه یوازې د یوسفزي ورسېده د یو کس سره دومره ځمکه ده چې هغې نشي سمبالولی د خپل سمبالښت لپاره یې 5 ګوجر ځان سره په کار کړه 3 کسبګر په ځان سره په کار کړه 3 دهقانان دغه کړه 3 مزدوران کړه 3 میخبانه کړه مختلفې پیشې وله جوړې کړې او دغه خلک یې خپله او یوسفزي یې خپله حکمراني جوړه کړه اوس د طاقت منبع د پیداوار منبع ځمکه ده د دغه یوسفزو کې بیا ځینو کسانو دا پام وکړو چې د طاقت سرچشمه خو دا ځمکه ده د دې خاطره په دې ځمکه کې اضافه کول غواړي نو بل څوک خو ونه هغه خپل یوسفزی یې ایثار کړی دی دغه نه ځمکه اخیستل شروع کړي کله یې دوه په خپلو کې جنګولي دي کله یې دوه قبیلې جنګولي دي کله د چا سره په خپله قبیله کې زور او ظلم کړی دی د چا سره یې دوکه کړې ده په نتیجه کې د یو نه ځمکه نیولې د بل نه ځمکه نیولې نو په دغه کې په دغه یوسفزو کې یو جاګیردار جوړ شو او بل یوسفزی چې د هغه ځمکه دغه جاګیردار ته روانه ده نو هغه خوار جوړ شو یعنې دغه یوسفزی چې حاکمه طبقه وه هغه هم په دوو طبقو کې وویشلی شوه اوس هره طبقه د بلې طبقې دشمنه ده هره طبقه په دې یره کې ده چې دغه زوروره طبقه چې کومه یوه ده هغه به دغه عام نری یوسفزی که هغه کسبګر دی او که هغه ګوجر دی هر وخت په دې یره کې دی چې دا په کوم چې زورور یوسفزی دی کوم چې د خان او د ملک په نامه یاد دی دی به کله زما په عزت حمله کوي کله به په جایداد باندې کوي کله به زما په سر باندې حمله کوي دی هر وخت په یو ذهني دباو کې پروت و هر ماښام مې دا دعا کړې ده چې خدای پاکه موږ د زور او د ظلم نه خلاص کړي نو د په کور کې قصه هم کړې ده چې پلانکي خان را سره زیاتی وکړو پلانکي ملک را سره زیاتی وکړو دا د کرکې د تخم په ټول خاندان کې خور شوی دی دې ټوله موقته چې کله به موږ خپل بدل واخلو یعنې دا وسپنه سره پرته وه دې له پلک راچول غوښتو دغه پلک ورته نورو حالاتو سم کړو